بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د وینې ویډیو وړاندې کولو سره نجیب الله زرګ د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته هر وخت د ټول برترو جوړ او صحت کوم برتانه دوستانو په نن ویډیو کې تاسو ته دا خایم چې څنګه کولای شو په پخوانی اتصالات یا ای اینډ سیم کارت کې یو جی بي وړ انټرنیټ ترلاسه کړو. د دې طریقې د کولو لپاره هم د ویډیو تر پایه سره وګورئ. خو هیله دې نه وي چې زموږ یوټیوب او ټلګرام چینل دواړه در سره سبسکرایب او جوین کړئ. لینکونه به د ویډیو په ډسکرپشن کې پراته وي. نو تاسو به دوستانو پلی سٹور ته لاړ شئ. دغه اپلیکیشن چې تاسو ګورئ مای اینډ افغانستان دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. دغه نه به لاړ شئ تاسو په دې ځای کې خپل شماره ورکړئ، د اتصالات شماره به ورکړئ دې ځای کې. نو کله چې تاسو خپل شماره ورته ولیکله دغه نه به تاسو لاګین بټن باندې کلیک واخلئ. دوستانو تاسو همدې شمېرې ته به یو کوډ درشي، ون ټایم پاسورډ، هغه به تاسو په دې ځای کې ورته ولیکئ. زه راځم کوډ ورته لیکم. نو دغه خپله به اوس کوډ سبمیټ شي. نو کله چې دوستانو تاسو په دې اتصالات اپلیکیشن کې ځان رجسټر کړئ، د هغې نه وروسته به دغه بټن چې تاسو ګورئ مور، په دې باندې به کلیک واخلئ. بیا به لاړ شئ بټن باندې به کلیک واخلئ. نو تاسو ته به یو کوډ راغلی وي، هغه کوډ به تاسو په دې ځای کې ورکړئ. نو له هغې وروسته به سبمیټ بټن کلیک کړئ تر څو تاسو یو جی بي وړیا انټرنیټ فعال شي. نو دغه د تاسو ودل یو هاو سکسسفولي ریسیوډ 1 جی بي فري ډیټا ویل بی اډډ ټو یور اکاونټ. نو په بریالیتوب سره موږ ته یو جی بي انټرنیټ فعال شو. د دې کې فیډ لیکلي دي، دغه کوم مشکل نه جوړوي. نو لاندې تاسو لیکل لوستلی شئ یو هاو سکسسفولي ریسیوډ 1 جی بي فري ډیټا اینډ ویل بی اډډ ټو یور اکاونټ. نو تاسو همدې شمارې ته یو جی بي انټرنیټ په وړیا ډول اضافه شو کولی شئ، هغه نه تاسو په وړیا ډول ګټه واخلئ. نو دوستانو کله چې تاسو اکاونټ رجسټر کړ، دلته تاسو ګورئ تاسو ته لیکلي ویلکم ټو مای ای اینډ اپ. نو په دې بټن باندې تاسو ته وایي چې دلته کلیک واخلئ تر څو یو جی بي فري انټرنیټ ترلاسه کړئ. نو دلته به کلیک واخلئ، هغه کوډ به تاسو بیا په دې ځای کې هم ورکړئ. هغه کوډ به تاسو شمارې ته به یو کوډ درغلی وي، شپږ انچي کوډ، هغه به راواخلئ په دې ځای کې به یې ورکړئ. لکه څه ډول مې چې په بله طریقه کار درته وکړ، په هماغه شان په همدې ډول دلته هم کېږي. دوستان کوم چېرته ویډیو خوښ شوي ډېرو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ټلګرام چینل در سره تعقیب کړئ.